له ډېره درد او له پړسوبه په چاودلو راغله، د پرهرونو سره وښکي په زیاتېدلو راغله، سود، کاروبار، شراب، مباح په زنا څوک سنګسار شو؟ چېرته یو غل په افغانستان کې سرعام په دار شو؟ نو ښایي منان صاحب سلطانه ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه، ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه، موږ به خبر نه یو، شاید نه وي، قصه وي کومه. که بیا حرام خپله قاضي صاحب به نه اخستو، پوهان مفتي او مستوفي صاحب به نه اخستو، دا نیکتایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ، په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ. دا نیکتایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ، په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ. او دا سرتور سر انګریزۍ ګیره پښتونپال صاحب دی، نه وی له غربه ګمرک شوی څرندوال صاحب دی. حق لرم وپوښتم وزیر او د جمهور صاحب نه، بیا د رئیس او د والي او د مامور صاحب نه، څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه؟ څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه؟ په ماسیسو که د ډالرو دا تنخوا وچه شوه، ستا د عسکر به بیا په 3000 تنخوا کار وکړي؟ ستا د عسکر به بیا په 3000 تنخوا کار وکړي؟ دا باډیګارډ په بي کوپونه ستا تنخوا کار وکړي؟ نو ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي سلطانه، ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي، ستاسو شعار او ګوت څنډنې تر همدې ځایه وي. داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي، داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي، د بل د واک لاندې پټکي دې په ګولۍ ولګي. او ورېښمین چینجی شوي د کاغذ کوتۍ کې ژوند تېروي، شوی را محدود اوس دا غوس کوتۍ کې ژوند تېروي، لکه شاهین کږې پنجې کوترې نه ماتوي، اوس په سپین غر خورې ورې وزرې نه ماتوي. نو د خوب ګولۍ خورئ په سوګند وایه خوب څنګه درځي، د غلامۍ په سپین مړوند وایه خوب څنګه درځي، او د بل ښکنځلې مو له هلکه څنګه تېرې شولې، د میوالې وکوړي کېږدۍ مو هېرې شولې، بچ شماجره او خړسریه او کابلیه مړه، رک جا ور کیا کرے تو ادھر سے چلیے مړه. هزارګیا تا په ایران کې جوالیتوب نه کوه، ازبک تاجک تا خدای ته موچیتوب نه کوه، او پښتونه تا تر نن پرون لاوړ نه خرڅول، تا بانجاره لوښي کباړ او پاپړ نه خرڅول، نن ته وزیر یې، ته وکیل یې، ته رئیس صاحب یې، ته ډګروال ډګر جنرال او ته پولیس صاحب یې، پاخې بنګلې لیکسس موټرې او شرکتونه لرئ، د چین جاپان او د روسي تجارتونه لرئ. همدا مو بس دی د قیامت له ورځې وویرېږئ، مه خورئ حرام نور د شدت له ورځې وویرېږئ. او د ستراتیژیک پلان همدا کړې سودا مو بس دی، د ستراتیژیک پلان همدا کړې سودا مو بس دی، د دې وطن سره همدا کړې جفا مو بس دی. او د ګلخانۍ ماڼۍ سرداره درته څه ووایم، وا د واړه میروایس پلاره درته څه ووایم. د ګلخانۍ ماڼۍ سرداره درته څه ووایم، وا د واړه میروایس پلاره درته څه ووایم. خو څومره چې دا سرکاري غله په دې خپل حال پاتې شي، خاورې په سر به افغانستان کې پانګوال پاتې شي. د زورواکانو او شتمنو پرېغوبل درګر دی، په سلطاني ډاګونو چونو چپاول درګر دی. لاسونه یې نیم شه څوک چې د افغانستان نیموي، لاسونه یې نیم شه څوک چې د افغانستان نیموي. افغانستان نه دی، هغوی به زموږ ځان نیموي، او زه د خپل ځان دومره اسانه چاته نه ورکوم، نور دې وړیا افغانستانه چاته نه ورکوم. پارلمان دا وریلا د سړیتوب کار وکړي، پارلمان دا وریلا د سړیتوب کار وکړي، په وړو کې مالګه برابر د نرتوب کار وکړي. یو کاڼی سر لاندې او بل کاڼی په سر باندې ښه دی، دا سر د ځمکې په سر نه د ځمکې لاندې ښه دی. هغه سپک شوي چا چې دې خاورې ته سپک کتلي، بلا درانه دلته د باد له بڼې سپک وتلي.